The last Afghan Crown Prince Ahmad Shah Khan passes away today. یعنی د افغانستان آخري ولی عهد شهزاده احمد شاه خان نن په حق ورسېدو. دی په 1961 کې پیدا شو په 1960 کې او د خپل پلار محمد ظاهر شاه د وفات نه وروسته د ولی عهد چونکې دی ولی عهد و، نو د پلار د وفات نه وروسته دی براینام کسه چې براینام خو باچا او د بارکزی خاندان مشر هم و په افغانستان کې، یعنی د شاهي کورنۍ هیډ و، د شاهي کورنۍ مشر و. دی نن په ورجینیا امریکا کې په حق رسېدلی دی. د ده نه مخکې د ده ورور مشر ورور اکبر خان هغه په 1940s کې یا په 1940 یا 50 په دهایي کې وفات شوی و. دی البته ژوندی و تر ډېره وخته او نن ده هم وفات شو. دا د افغانستان اخیری ولی عهد یا اخیری باچا و. باچا په دې معنی چې د پلار محمد ظاهر شاه د مرګ نه وروسته دی په کال 2000 کې باچا ګرځول شوی و. د پښتوپیډیا د لارې به دغسې معلومات وخت در کوم، هیله ده نورو سره شریکول.